زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. شاسوار چې په کراچۍ ښار کې زیږېدلی او هلته یې ټول عمر هم تیر کړی دی، څو کاله دمخه د پښتو موسیقۍ میدان ته راغی او ډېر ژر یې ډېر زیات شهرت ترلاسه کړ. هغه د پښتو فلمونو لپاره سندرې ویلي او همداراز په سټیج د نڅاو له لامله بیا د خلکو له غبرګون سره مخ شو. همداراز شاسوار خان په ځینو پښتو فلمونو کې اداکاري هم کړې ده. شاسوار خان چې 2 کاله دمخه له هنري نړۍ سره مخه وکړه او د تبلیغ په لاره روان شو، اوس یو ځل بیا د موسیقۍ نړۍ ته مخه کړه. شاسوار خان چې هغه مهال یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی و، هغه په خپله ویډیو کې ویلي و چې 2 کاله یې د ګناه کارونه ترسره کړي او نور له موسیقۍ نه توبه وباسي او خپل ټول ژوند به د خدای په لاره کې تیروي. خو تازه شاسوار خان په ویډیو کې ویلي دي چې په تبلیغ کې د 2 کاله تیرول نه وروسته هغه یو ځل بیا د موسیقۍ نړۍ ته مخه کړې ده. شاسوار خان چې په خپله دغه تازه ویډیو کې ویلي دي چې لر او بر چې څومره هم زما مینوال دي، دوی یو خبره دا اورېدل چې شاسوار بیا د موسیقۍ نړۍ ته راځي. هغه وایي هو دا رښتیا ده او زه بیا د موسیقۍ نړۍ ته راځم، خو لامل یې دا دی چې د دین کار به اول وي او د دنیا کار به دویم وي. هغه وایي چې د موسیقۍ نړۍ ته بیا ځکه راځم چې 2 کاله مې د دین خدمت وکړ، خو هیڅوک زما پوښتنې ته رانغلل چې شاسوار څنګه دی، ژوند یې څنګه دی او څه کوي، نو ځکه اوس بیا غواړم چې د موسیقۍ نړۍ ته راشم. نو دا اوس زموږ د نن ورځې خبر. د نورو خسته خبرونو او معلوماتو لپاره زموږ دغه چینل در سره هرو مرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.